نیازک صاحب دغه څو نوي شعرونه دي چې قاضي خاموش او هم ګوره ملا هیڅ نه وي. قاضي خاموش او هم ګوره ملا هیڅ نه وي، زمونږ په حال باندې پټ سترګې دنیا هیڅ نه وي. او سن کې د اوښ په خپه تمامه میډیا غږېده، سن کې د اوښ په خپه تمامه میډیا غږېده. په پښتونخوا کې چې پښتون مري نو چا هیڅ نه وي. سن کې د اوښ په خپه تمامه میډیا غږېده او په پښتونخوا کې چې پښتون مري نو چا هیڅ نه وي. او دغه څو شعرونه چې نوي شعرونه ته وامه نیازک لالا چې څنګه چې په اوړي او په ژمي باندې نور بدلیږي، څنګه چې په اوړي او په ژمي باندې نور بدلیږي، داسې د وخت یاران د وخت سره اکثر بدلیږي. او زړګیه ما به درته وي خو تا به نه منله چې ښکلي ډېر ګورې په چل او په هنر بدلیږي. زړګیه ما به درته وي خو تا به نه منله چې ښکلي ډېر ګورې په چل او په هنر بدلیږي. او تا ته به هر سړی د ځان په شان ریښتونی ښکاري، خو دا د باور نه دي، دا خلک ګورې زر بدلیږي. او هغه خو اوس لا د جنون په لاره تک شورو که دنیا به بله وي ملګرو چې اوتر بدلیږي. او دغه څو شعرونه نور هم چې ستړي ژوندون ته په یو دوه کې حیران خلک شته دی، دلته کې اوس هم په لمبو د ګزران خلک شته دی. او خانجي شیشه د موټر ښکته که چې ویې وینې د ژوند په لاره لا خپې ابلې روان خلک شته دی. مننه چې خانجي شیشه د موټر ښکته که چې ویې وینې د ژوند په لاره لا خپې ابلې روان خلک شته دی. او صرف خوارانو ته نن راشه دلته څوک نه وایي، مړه غاټانو ته د زار او قربان خلک شته دی. او یوازې دا نه چې ژوندی به یم ګران په ډېرو، د مرګ نه پس راپسې هم د ارمان خلک شته دی. او دا ستاسو د پورندې خاورې ته چې زما د شعر د مینوالو نه دا پته لګي چې په پښتو باندې بلا مینان خلک شته دی. او دغه څو شعرونه نور هم چې کم یو ماړه استاد په شرمې ماړه ویا ټیم استاد دغه څو شعرونه د نیازک لالا په غوښتنه چې ټیک ته چې د رنګه به ګلرنګه یې یار خو د اخلاقو نه بدرنګه یې. او مونږ د سارو په زړونو پوه شو خلک انسانانو ته وایي څنګه یې. مننه چې مونږ د سارو په زړونو پوه شو خلک انسانانو ته وایي څنګه یې. یا د بونیر خاورې لیونی دې کړم ته چې دا د پیر بابا ملنګه یې. او دا وفاداري دې یاره ډېره ده او ما سره چې ناست کټ په لنګه یې. او اوس چې دا د امن طلبګار شولې نور جوړې پښتونه تنګ د جنګه یې. او ماله چې په غرونو باندې راغللې نو منم دې او تره ډک د ننګه یې. مننه چې ماله چې په غرونو باندې راغللې او منم دې او تره ډک د ننګه یې. او دغه څو شعرونه نور چې میس کې پکې درد سیوا کېدوله یو ټپکه وه، زه به درته غوږ یم د خپل ستړي ژوند کیسه کوه. او چاته هم د سوال د قبلېدلو وخت معلوم نه دی، او غواړه مې د خدای نه دعاګانې روزانه کوه. او ما که ستا په مینه خپلې سترګې بل ته پورته کړې نو بیا به ګناهګار یم اشنا بیا رانه ګیله کوه. او کوم ځای کې چې ما ورته اظهار د مینې کړی و ستړی چې د ژونده شي نو هلته کې دمه کوه. او زه به وتر جان هر وخت ستا په خوا کې نه یم او کله کله خیر دی په یادونو ګزاره کوه. او دغه څو شعرونه نور چې مین پې د سرونو جواري کوي او ښکلي د مطلب پورې یاري کوي. مین پې د سرونو جواري کوي ښکلي د مطلب پورې یاري کوي. او تا ورله د غرونو زړه راوړی دی او یار خو ګورې مینه بازاري کوي. او زار شم د بېوسه مین زړونو نه او څومره په پردو زړونو خواري کوي. او بیا مې او ترجان له زړه مات کړی دی او بیا به د غم ډکه شاعري کوي.
او نیازه خان لاله دا غزل دی چې نه په ګرمۍ نه په ساړه مزه او غم ته دي ټینګ لکه د غره مزه دا خو حالاتو داسې کړی یم او څنګه چې مې ویني داسې نو مزه دا خو حالاتو داسې کړی یم څنګه چې مې ویني داسې نو مزه ښه ده چې مړ کړم ستا غم بې نیټې هسې هم تنګ په ژوندانو مزه چې نصیبونه کومه شپه ویشل شو نو په هغه شپه باندې ودو مزه چې نصیبونه کومه شپه ویشل شو په هغه شپه باندې ودو مزه په نورو خلکو درونه او سپک پرېږدوه وایم چې ستا نظر کې سو مزه او ټولو له یو شانتې کېدلی نه شوم چاله به بد چاله به ښه مزه د جنون دشت کې چې ګلونه کېدل هغه مالیار د مینې زو مزه او تر نور خلک ذهني بیماران صرف بیمار پکې د زړه مزه یو جهان مننه نو په سکول کې د پروګرام او استادان غیر چا پیرا ناست یو دا دغه چې نیازه خان لاله تا ته ما په وړاندې مرکه کې وی چې دا نو هم دی نو فساد جوړیږي تا وی نو ووایه که نه هغه دغسې دی چې ژوند مې ټول تېر کړی ښه په ناز او په انداز وی او چې ستړی مې څاروي کې ویم چې زم چېرته استاز وی د 40 ګنټې ورځ کې مې 15 ګنټې ډیوټي وی چې سهار څه وخت راتللی بس زما خپله مرضي وی جمعه چوټي مې خپله وی اتوار مې سرکاري وی څادر مې جوخ اغوستی وی نه بیلټ وی نه وردي وی په ټول سکول مې ځان له جوړه کړې بادشاهي وی چې ناست وی په کرسۍ کې لګولې مې هینډ پرې وی چې نه د چا ماتخت وی نه په ما د چا آواز وی او چې ستړی مې څاروي کې وایم چې زم چېرته استاز وی او په لږه مې کار نه کېږي 80,000 تنخوا وی په هر جب کې چې 100,000 روپۍ پرتې زما وی ولاړه د کور مخې ته مې توره کرولا وی وړو چې رالپۍ راوړې د چا چې لنګې غوا وی او په لو کې شاګردان را سره 100 کسه لګیا وی په زړه کې چې مې څه راتلی قبوله مې دعا وی نو راتللی په سکوټر خو چې جوړ کړی مې تجاز وی او چې ستړی مې څاروي کې وایم چې زم چېرته استاز وی او په سر کې سپین نشته ایله اوس ته ځوانېدو دی او په تله چې وتلې 45 کیلو دی او څه لږ ډېر زده کړي دي استاز مې د اردو دی د یو شعر تشریح نه کوي مین په کخانو دی او دا خان استاز یادومه څنګه جونې د مزو دی نو استاد چې لږ اوتر به دې پوه کړی په دې راز وی او چې ستړی مې څاروي کې وایم چې زم چېرته استاز وی اوس نیازه خان لالی په ناوخته کې نور نه ناوخته کېږي پرې چې دا بل نظم هم ورته د سکول ده و سکول دغه نظم دی چې نن اخري ورځ ده د سکول نه فارغېږم او زم په جړاګانو د یارانو نه بېلېږم د سکول نه چې فارغ شم نوکرۍ پسې به ګرځم او هر قسمه دیاړۍ او مزدورۍ پسې به ګرځم او غم به مې په سر شي په روپۍ پسې به ګرځم ښه بده به نه کوم خو برتۍ پسې به ګرځم د کال نیم کې به واورئ چې د کلي به ورکېږم او زم په جړاګانو د یارانو نه بېلېږم نو پلار مې راته وایي بچې تا ته زموږ تمه ده او مور دې خو رنځوره په والله چې ستا د غمه ده او ته که په سکار شوې نو بیا بې علاجه سمه ده او توره یې پسې ښه ده د دې خړې تنخوا کمه ده نو بس ته نن نه پس په دې غمونو له لویېږم او زم په جړاګانو د یارانو نه بېلېږم او مخکې نوکري ده د واده ټپې به وروستو وي مور مې راته وایي بچې دا کیسې به وروستو وي دا تراخه چې ګوټ کي نو خوږې پستې به وروستو وي او اوس که دې ځان وکړ او د دې مزې به وروستو وي نو وایم ګرانه ده بېبې چې دې واده ته زه رسېږم او زم په جړاګانو د یارانو نه بېلېږم مننه چې مخکې نوکري ده د واده ټپې به وروستو وي مور مې راته وایي بچې دا کیسې به وروستو وي دا تراخه چې ګوټ کي نو خوږې پستې به وروستو وي او اوس که دې ځان وکړ او د دې مزې به وروستو وي وایم ګرانه ده بېبې چې دې واده ته زه رسېږم
او زم په جړاګانو د یارانو نه بیلیږم او د نن وخت نوکري به درله ژوند کې د خطرې سره وای به چېرته مړ نشم د بم او د ماکي سره نو حالات چې د ملک وران وي د بھارت او امریکې سره نو ټول سروس په تیر کې د دې غم او وسوسې سره چې خدای خبر د چا د لاس او کوم ځای به قتلېږم او زم په جړاګانو د یارانو نه بیلیږم او کله د دې ټولو ستړو ستونزو نه چې تیر شم هله به سړی شم په دوه کسو کې به شمېر شم او اوس که د سپلمۍ یم وروستو ګل به د نمیر شم بس خو چې د چا د تورو زلفو دام کې گیر شم نو ستا په شان اوتره بیا به زه هم شاعر کېږم او زم په جړاګانو د یارانو نه بیلیږم یو جهان مننه بیا ډېره مننه بیا ډېره مننه